أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وعلى كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وعلى كل معلوم لك. إله العالمين الذي ختم شمسه ونور العذرة إيمان رباني سمارك وجب الله سمارك من رشاء والجشاء نكون سلف ودرسنا قادم نور فلارس بزرگ بزرگ مناسبة وزات بركاته ونسبة مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا وارزقنا فهم النبيين حفظا والحكمة المقربين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مکتوبی 25 15 مکتوب شریف دی بمولا طاهر در بیان نتائج و ترقی مراتب که از ذکر گفتن و تلاوت قرآن و نماز حاصل می شود. مقصد شریف دا بیان کیږي چې د انسان ترقی د یو سالک او د ذاکر ترقی په ذکر شپ سره ډیره کیږي، په تلاوت سره د قرآن ډیره کیږي، په منځ سره کیږي، په کوم شي سره د سالک ترقی ډیره راځي. دا یو ډیر ښه تفصیلي مکتوب شریف دی خو ډیر ضروري بیان پکې کړي. ډیر انسانان داسي سالکین ډیر ځایونه په دا کې سهو کیږي. کله چې دې ذکر شریف شروع کی نو د ذکر د شروع کېدو سره سم د دې و عبادت ته مخ شي. نو بس کله په منځونه ډیر کی، کله تلاوت د قرآن شریف ډیر کی، کله په درود شریف باندې ډیر اخته دا شان باندې ډیر اخته عبادت ته ډیر مخ شي. او هغه خپل ذکر شریف چې هغه استاد ورته ویل هغه ځینې کمزور ځینې فاتح شي، توجه یې ډیر اخواتي. او دا په عین حال کې دا یو سهو ده چې انسان یې کوي، دا د شیطان د طرفه څخه یو لغزش په انسان کې ورکي. شیطان په ډیر وختو کې په دینی شان باندې انسان د لارې څخه اړوي. نو دا ته وایي چې تا خو اوس بیعت وکړي، ذکر دې واخلې، اوس نو ته تلاوت ډېر کوه، ته لمونځونه ډېر کوه، ته عبادت ډېر کوه. نو امام رباني صاحب مرګ د دې دپاره چې دغه مرتبه موږ ته تشخیص کړي چې په کوم وختو کې ذکر پکار دی، کوم وختو کې تلاوت، په کوم وختو کې لمونځ، دغه شان دی موږ ته تشخیصي د دې وجوهات وایي. الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفى. مبتدی طالب این راه را از ذکر گفتن چاره نبود که ترقی او مربوط به تکرار ذکر است، به شرط آنکه از شیخ کامل مکمل گرفته شود. د مکتوب شریف د تفصیل څخه در مخه یو دوه خبرې د مقدمه په شکل باندې سړی ښه زده کړي. دا عبادت چې انسان کوي دا دوه هدفونه لري. یو هدف د عبادت دی چې یو عبادت ډیر ثواب ولري او ډیر فضیلت په ورځ د آخرت ولري، او الله جل جلاله هغه د نیکۍ هغه د نیکو اعمالو په لږ ډیره درنه کړي. یو هغه عبادت چې په دې نیت باندې کېږي، او یو هغه عبادت دی چې هغه د آخرت اجر خو ولري، لیکن په دنیا کې د انسان اصلاح ډیره پکېږي. یعنی د انسان هغه نفس او هغه نفسانی خواهشات ته ده، هغه نفسانی امراض ده چې د دغه اصلاح ډیره پکېږي. نو یو دنیوي ګټه ده د ذکر شریف، یو آخرتي ثوابونه دي.
نو که چیرې یو سالک یو انسان فقط د آخرت ثوابونه هدف و مقصد چې زه د آخرت ثوابونه مې ډېر سي د ثوابو دپاره کار کوي دا سړی چې دی دا د ابرارو د جملې څخه دی ابرار جمع د بیر یعنی نیکوکار ښه خلک دا د نیکو خلکو د ښو خلکو کار دی او یو هغه دی چې هغه انسانان دي چې هغه الله جل جلاله ته قرب پیدا کړي د الله جل مقربین بندگان سي د الله جل جلاله هغه بندگان سي چې الله ته ډیر محبوب دي پر ډیر الله ګران دي خدای دوستان بل کېږي اولیاء کرام بل کېږي هغه ضرورت وجه ته لري چې اصلاح د خپل ځان وکړي د نفس اصلاح وکړي ځکه دا نفس چې اصلاح نسی چې هر څونه اندازه ډیر د ثواب کارونه وکړي چې اصلاح نسی د الله تعالی قرب نسی ترلاسه کوي او چې د الله تعالی قرب ترلاسه نه کې حقيقي ایمان نسی ترلاسه کوي او چې حقيقي ایمان نه انسان ته هغه عبادت اسانه کیږي نو قرب الهی ترلاسه کول ولی جوړېدل شیخ کامل یا مکمل جوړېدل او د مقربین څخه جوړېدل دا په اصلاح سره د نفس کېږي په اصلاح د ځان او اصلاح د ځان چې هغه په هغه اذکار باندې کېږي کوم چې په طریقت کې دي د طریقت په اذکار سره اصلاح د انسان کېږي اصلاح د نفس اصلاح د باطن او د الله جل یو مقرب بنده جوړېدل دا په هغه اذکار سره کېږي چې په طریقت کې ده وستا مشایخ مبارکانو چې دا کوم ذکرونه موږ تاسو شولې دي چې ته پر زړه باندې ذکر کوه یا پر پلاکي لطایف باندې ذکر کوه یا د نفي او د اثبات ذکر کوه یا مراقبه کوه هیڅ وخت مشایخ مبارکان مستدان نه دی ویلي چې دا پلاکي مراقبه کې د جنو دونه ثواب دی د پلاکي ذکر شي چې پلاکي لچپای کې دونه ثواب دی چې پلاکي لچپای کې دونه ثواب دی هغه د ثواب سره تعین مستند لیکل لیکن اصلاح د انسان هغه ډیره باندې کېږي نو دا مقربین بولی دا د طریقت ذاکرین د طریقت خلق یا هغه انسانان چې په اصلاح د خپل ځان پسې په اصلاح د نفس پسې دا مقربین بولی هغه نور ته ابرار د ابرار او د مقربینو درجه دغه تفاوت لري لکه د عام انسانانو او د وزیرانو یو عام انسانان په بازار کې چې ګرځي په اصطلاح باندې مزدورکار خلک غریبکار خلک یو مقربین هغه وزیران او د پاچا د حضور خلک دي څونه تفاوت لري دغه انسانان په خپل مابین کې دغه تفاوت لري اوس د دې په څنګ کې سړی ته سوال پیدا کېږي دوه سوال سړی ته پیدا کېږي چې ډېر مهم سوالونه دي اول سوال دا دی چې اصلي خو ثوابونه پکار دي موږ اصلاح د ځان څخه زما ځان یا صالح یا نه صالح خو چې ډېر ثوابونه زه پیدا کوم دا څه شي موږ ته خو خدای تعالی جنت پر ثوابونو باندې راکړي چې درچا ثوابونه ډېری هغه موږ ته بیا جنت راکړي او بیا موږ د آخرت کار په سمېږي نو د انسان چې د آخرت کار سم شو او جنت یې پیدا کړي دا په ثوابو سره کېږي نو چې ثوابونه سره پیدا کړه په دنیا کې اصلاح یا غیر اصلاح فرق یې شته نو یو دوه دا سوال دی سره پیدا کېږي نو جواب دادی جواب د دې سوال دادی چې یو په عامه توګه باندې زندگی کول یو د پاچا قرب ترلاسه کول دا دوه تفاوت لري اوس یو سړی په دې خوشحال دی چې زه په دغه بازار کې چې زه ګرځم خپل غریبکاري دې کوم نه یې څوک کار لري نه په چا کار لرم خپل ژوند کوم بالا د مابس اخلاص يم د زندان اخلاص يم د تکلیف اخلاص يم خپل کور مې دی خپل ژوند مې دی خپل ژوندۍ مې یو سړی وایي یا زه په دې قناعت نه کوم
زه خامخا دا غواړم چې زه پاچا و حضور ته ځان ورسوم او د پاچا د مشاورینو څه سم او د پاچا د مقربینو څه سم. دا د انسانانو په مزاجو پورې فرق لري. نو یو سړی دا طبیعت کې چې زه مازې آخرت ته ولاړ سم، مازې جنت ته ولاړ سم، بس یې نه غواړم. یو وایي چې زه په جنت کې هم د مقربینو څه سم، د الله تعالی د مقربو بندګانو څه سم، په جنت کې هم قرب پیدا کړم. نو دا خو د انسانانو تفاوت دی. بعض انسانان په خپل ساده و عام ژوند خوشاله وي، بعض خامخا قرب الهي غواړي. نو هغه څوک چې قرب الهي غواړي هغه کسان مجبور دي چې د طریقت پر لار باندې ولاړ شي او اصلاح ته دي. دا یو فائدہ. دومره فائدہ ده انسانان چې په دنیا کې د ثوابو کارونه کوي، سید سړی به قرآن شریف تلاوت ډیر وکړي، سړی به لمونځ ډیر وکړي، ثوابونه به ډیر ترلاسه کړي، مګر خو عین د ثوابو په څنګ کې د په سینه کې داسې تکلیفونه موجود وي، لکه حسد، لکه بغض، لکه غضب، لکه محبت د دنیا، لکه حرص، لکه طول عمل، نور داسې امراض د په سینه کې موجود دي چې د هغه امراضو په وجود کې عدد ثوابونو ناچیز شي. دی خو یوازې د ثوابو طرف ته حساب کوي و دا بل طرف ته حساب نه کوي چې زما په ذهن کې چې حسد څونه دی، د هغه تاوان څونه دی، د هغه نقصان بیا څونه دی، چې خلک راڅه زیریږي د هغو تاوان څونه دی، هغه په ورځ آخرت ما ته څونه ضربې راکوي. ضربو ته حساب نه کوي، یوازې ثوابو ته حساب کوي. دا د صح د طریقت قانون دا دی، د طریقت ګټه دا ده چې هغه د انسان د سینې څخه دغه امراض ایسته کوي، ضرورونه ایسته کوي. د دې داسې مثال دی لکه یو سړی دوا خوري د دې دپاره چې زما د بدن څخه میکروبونه ختم شي، ما بدن کې چې کوم پړسوبونه ستا، کومې دانې ستا، کوم امراض ما په وجود کې موجود دي، کوم زخمونه زه په بدن کې لرم چې هغه زخمونه جوړ شي. یو سړی دې دپاره ده. یو سړی وایي که زخم شته که نشته زه د قوت دواوې خورم. نو یو سړی د قوت دواوې خوري او بدن یې ټول د زخمو د ناجوړیو ډک، او یو سړی اصلا د زخمو د ناجوړۍ دپاره علاج کوي. نو کوم یو به ګټمن؟ یعنې ضرور خو د انسان دپاره دا دی، عاقل دا دی چې امراض د ځان ایسته او هغه د طریقت په اذکارو باندې ایسته کېږي. نو دا خو صحیح دی چې په ورځ د آخرت به د سړي ثوابونه ډېرې، قرآن شریف تلاوت کې، کلمه شریفه جدونه وویله، خو دا به اجرونه به ډېر، ثوابونه به ډېر، مګر هغه منفي اړخونه دې هم سنجول دي چې په ورځ د آخرت به بیا څونه تاوانونه ما ته متوجه، زه به څونه هلته تاواني یم. کېدای شي دغه حسنات او د نیکۍ کېدای شي ګرته پر نورو تقسیم شي، خو د نور ډېر ځای سوي تکلیف سوي، بېرته سړی مخلصه پاتې شي. او چې اصلاح د انسان وشول، هغه فاسد مواد وغورځېدل، ته د تاوانو خلاص وې، بیا چې وروسته هر څه ګټه کوي ګټه ټوله ستا ده. دا دوم تفاوت دی. په هر صورت تفاوتونه یې ډېر دي، خو خلاصه یې دغه دوه شته چې په طریقت سره هم قرب الهي ترلاسه کېږي، هم امراض او علاج د انسان کېږي، امراض د مابین ځي، فسادات د مابین ځي، او په هغه نور اعمالو کې صرف ثوابونه ترلاسه کېږي، نه هغه اصلاحات په کېږي په نن زمانه کې، او نه هغه قرب ترلاسه کېږي. دا عمده سوال و جواب. اوس بل سوال دی چې هغه تر دې لا مهم دی چې هغه د انسان ذهن کې راځي چې ښه دا چې ته وایې د طریقت په اذکارو باندې انسان قرب الهي ترلاسه کولی شي او دونه کمال انسان ته رسېږي، او په دا نورو اذکارو باندې یوازې جنت ترلاسه کېږي، اصلاح د انسان نه پکېږي او دا نه پکېږي. نو دا خو هغه اذکار دا د ثوابو ده، دا خو موږ ته حضرت نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک شوي دي، دا خو د مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک طرفه څخه موږ ته راغلي دي، دا ټول ذکرونه د موږ ته شوي دي. او دا ذکرونه چې دي دا د طریقت استاد او شیخ دی راښيي. نو کوم یو افضل دی؟ ته د نبی مقام وګوره، ته د شیخ مقام. هغه د شیخ چې راښول دي هغه دې تر هغه بالا کړل چې هغه نبي راښول دي. دا یو سوال. دوهم، که دا دونه ښه شی ده د طریقت اذکار، که دونه ښه شی،
نو دا ولې موږ ته نبي نه راښوولی چې موږ ته شیخ راښیي؟ باید نبي موږ ته هغه ذکرونه راښوولي وای چې موږ اصلاح په راتلی، هم عیبونه په جوړېدلی، هم ټول مشکلات په ختم کېدلی، اصلاحات مو په کېدلی. دا موږ ته باید نبي راښوولي. دا یې دوه. درېیمه پوښتنه، دغه مرشد یا شیخ چې موږ ته کوم ذکرونه راښیي، دا به یا هغه ذکرو څخه مخالفي چې کوم نبي راښوولي دي، یا به ورسره برابر، یا به هغه ذکرونه یا به د هغو څه سوا نور شي. که دا هغه ذکرونه چې موږ ته نبي راښوولي دي، نو بیا خو دا عین هغه شان شول، هغه د ثوابو شان شول. او که دا داسې چې دا جلای دغه څه دا خو دا بدعت شول، شریعت څخه مخالف شول، شریعت څخه سوا شول، بدعت شول. او بدعت خو ضلالت دی، ګمراهي ده. او که دا عین هغه د احادیثو شان د نبي شان، نو بیا ته ولې وایې چې هغه داسې دي هغه داسې دي؟ نو په دا یو سوال کې به درې پوښتنې سړی ته پیښ شي. نو جواب دا دی چې نبی و عام انسانانو ته، ټول انسانان، ټول د دنیا مسلمانان، د هغو د تعلیم دپاره هم راغلي دي، او د خاصو اولیاء او خاصو مقربینو دپاره هم راغلي دي. نبی چې نبی دی، هغه د ټول مسلمانانو دپاره، هغه که عام خلک دي، هغه که ثوابه والا دي، هغه که اولیاء دي، هغه که هر څوک دي، که صحابه دي، د ټولو دپاره نبی دي. او د ده په ارشاداتو په ښوونو کې د ټولو دپاره ښوونې شته. دا د ده لارښوونې چې دي، دا د ټولو دپاره. اوس نو هغه عام ذکرونه چې د ثوابو دپاره، هغه هم د موږ ته ښوولي دي، خو هغه یې د عام انسانانو دپاره ښوولي دي. او هغه ذکرونه چې مشایخ مبارکانو طریقت خلک یې موږ ته ښیي چې هغه د قرب الهي ترلاسه کول، هغه هم د ده سره راغلي دي په حقیقت کې، هغه هم عینا د ده سره راغلي دي، خو صرف هغه د عامو دپاره دي، نه هغه د خاصو خلکو دپاره دي. د دې په ظاهري شانو کې یو مثال درته، حکومت قانون جوړوي او لارښوونې و هدایات کوي خلکو ته. د حکومت قوانین عام، که څوک په بازار کې ګرځي د هغو دپاره، که څوک دکانداران دي د هغو دپاره قانون، که څوک وزیران جوړېده غواړي د هغو دپاره قانون شته، که څوک په حکومتي دایرو کې کار کوي د هغو دپاره قانون شته. د هر چا دپاره قانون موجود دی، او د هر چا دپاره هدایت موجود دی، د هر چا دپاره لارښوونې موجود دي. اوس نو هغه لارښوونې و هدایات چې په حکومت کې وزیرانو ته کېږي، هغه عام انسانان په هغه مکلف دي نه دي. بیخي عام انسانان د هغو څه خبر نه دي، عام انسانان د هغو څه بیخي خبر نه دي. کم قوانین چې په وزارتونو کې وزیران باید پر ځان تطبیق کړي یا وچه دي، هغه قوانین یوازې په هغه وزارتونو کې پیدا کېږي، او پاچا هغه وزیرانو ته په شخصي توګه ورسوي، هغه عمومي اعلانونه نه کېږي. نو نبی چې خدای تعالی راستول دي، خصوصا اخر الزمان نبی صلی الله علیه و آله وسلم، دا د ټولو نبی دی، د دې دپاره دی چې ټول انسانان فقط په جنت ته رهبري کړي. دا هغه کمترینه درجه ده. ټول انسانان په دې مکلف دي چې ایمان به راوړي، اسلام به راوړي، جنت ته به ځان رسي. دا هغه اولي ده. اوس که بیا د دې په سره سره یو چا قرب الهي غوښتي، د هغه دپاره بیا خصوصي ارشاداتو ښوونې شته چې د هغه دپاره بیا د استولو دپاره خصوصي لارې شته، لکه مشایخ مبارکان ته کشف وکړي، الهام وکړي، ښوونې ورته وکړي، ارشادات ورته وکړي، په خصوصي توګه اشان ورته وښي. نو دا هغه خصوصیات دي. نو عام انسانان په دې نه دي مکلف چې ته د لطایف ذکر کوه، عام انسانان په دې نه دي مکلف. هغه بس په خدای دې کلمات شریف وویل
چې د چا په زړه کې مثقال ذره د ایمان موجود وي هغه به خامخا جنت ته داخليږي ولو بعد حين که څه یو څه د دوزخ مرحله بم تیر کې عذابونه بم تیر کې وخت به ډیر تیر کې په اخر به جنت راځي په زړه کې مثقال ذره د ایمان موجود انو دا خدای عام خلق درجه د مبارک ارشادات هغه احادیث نبویه دا د ټول انسانانو هغه عمومي قوانین اوس خصوصي کبه اصلي غاړي قربي دی دغه د فارم خپل قوانین دي هغه په خصوصي توګه باندې شو په خصوصي توګه شول کیږي خصوصي توګه د کشف او د الهام هغه شرط مشایخ مارکانو چې کوم ذکرونه او مراقبه او د شر شولې دي دا د شریعت سره د حدیث سره د سنت سره هیڅ سره مخالفت نه نشته بلکې دا ټول دغه د فار دي چې انسان او هغه شعام قوانینو منولو ته ډېر ښه آماده سي ډېر ښه برابر سي په دغه باره کې ډېر سوالونه او اشتباهات وخت د خلکو ذهنونو کې راګرځي خو دا هغه ټول د پاره ښه جوابونه او ښه تحقیقات سره په دې چازل کې بیا څه خبره پاتې کولای شي چې خپل تشریح وغواړي نو خلاصه د خبره ده چې یو هغه اذکار دي چې مشایخ مبارکانو شولې دي د هغه مقصود اعظم او هدف اصلاح د انسانانو او وخت چې د انسانانو اصلاح وسول د باطینی امراض او صد اخلاص بیا نو په هغه وخت کې چې په خوا د یوینې کې لس درجه ثواب درلودي اوس به د دیوانی کې په زرهاو درجه ثواب بدل دا جوانی کې چې په لسو ده دا هغه اقل درجه مرتشول شي دا عام انسان او وخت چې انسان اصلاح شو بیا د یوانی کې په کدا چې الله تعالی په صلحاو په زرهاو په دکاو ور بدل کی د مقربینو اعمال خو ډیر فرق لري د نور خلکو د اعمال سره نو دا د مشایخ مبارکانو ذکرونه چې دی مستقیما ثواب خو نه لري دا سړی نه ویلی چې د پلان کې د روح د لطیفې ذکر کې نو دونه ثواب لري چې د خفي د لطیفې ذکر کې دونه ثواب لري دا مستقیم ثواب خو مشایخ مبارکان نه دي ذکر کړی اما دا خبر سره سره وخت چې د انسان روح اصلاح شو او زړه اصلاح شو د طائف اصلاح شو او دی کامل شو په دې وخت کې چې د یافلا یو سورته قل ولا شریف وای او څون اجر لري چې عام انسانان په زرهاو ور ويم غون اجر نه لري لکه دې چې یافلا قل ولا شریف نو هدف د مشایخ مارکانو هم بیرته هغه ثوابونه هغه شان هغه د شنه دي چې په اعمالو کې نسته هغه سته اما پر جلا شکل او موږ تاسو په شریعت کې یوازې د ثواب په ګټلو نه یو مکلف موږ تاسو په شریعت کې په تقوا مکلف تقوا څه ته وایي پرهیزګاری څه ته وایي یعنی کوم شان چې په شریعت کې من راغلی دغه څه ځان ساتل دغه څه به سړي ځو سره کې د حسد من راغلی د غضب من راغلی د بغض من راغلی د فلاني من راغلی دغه منع ته یو انسان آماده کېدل او یو انسان دغه ممنوعه شانو څخه په کامله توګه استل کېدل یعنی کامله تقوا په انسان کې راکړل دا د مقربینو په اعمالو سره کېږي یعنی دا د طریقت مشایخ مبارکانو په اسکار سره یو بل پښتنه بیا سره ته پیدا کېږي دا پښتني خامخا د انسان ذهنو کې راګرځي مهمه پښتني چې دا شان دونه اندازه د انصاف قرب په حاصلېږي او دونه د انسانانو اصلاح پکېږي دا ونی نبی علی اسلام مبارک صلی الله علیه وسلم صحابه ته نشول خو یو صحابي مبارک ته هم د ویلو چې د داس مراقبه کوه داس نه په اثبات کا پر دې ترتیب کوه داس ذکر کوه دا به د صحابه مبارکان ته شول دا ولې واز مشایخ مبارکان مشترک شي دا جواب ده
چې د حضرت نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک وجود، داغه وجود مبارک، داغه صحبت، داغه سره ناسته، هغه هو نو مؤثر شی و چې په دغه 15 دقیقې وخت کې تر دغه ټولو مقاماتو انسان تیراوه. داغه سره په دغه 15 دقیقې د ماز به څوک را لې بیعت به ورسره وکړي، په دغه 15 دقیقې یا په دغه 2 دقیقې یا په دغه 3 دقیقې به انسان د ولایت صغرا او ولایت کبرا او علیا تر د ټولو مقامونو ورتیسو، هغه اعلی درجه د مقامات به ورسېږي. د دې ضرورت نو چې دغه د فار مراقبه وکړي، د دې د فار ضرورت نو چې دغه د فار نور کارونه وکړي، د دې ضرورت نه درلود. ځکه د دنیا ټول اولیاء چې دي چې ارڅول مقامونو ته ورسېږي، غوثان سي، اخيار او اقطاب سي، بیا هم د ادنا صحابي مقام ته نشي رسیدلی. ځکه صحابي چې دي هغه په دغه 15 دقیقې صحبت باندې د مبارک صلی الله علیه وسلم په اثر باندې تر ټول مقامونو ته رسول. هیڅ کله بل انسان هغه مقامو ته ځان نشي رسولی. نو هغه څه ضرورت ورته چې مراقبه وشي، یعنی اثبات وشي. سړی چې اعلی مقامونو ته ورسېدی، تر دغه اعلی مقامونو تیر شو، بیا دغه اعمال هغه چې په خوا د ثواب په نیت کېدل، هغه د قرب د لپاره بیا کېږي، هغه بیا د مقربینو اعمال جوړېږي. د دې تفصیل بیا دی کېږي. خو د دې قسمه څه سوالونه به کېدای شي نور هم وي، جوابونه هم شته، خو دا مې تفصیل د دې پر وکړي چې د مقربینو اعمال او د ابرارو اعمال سره جلا شي. او مقربین اعمال څه معنا؟ یعنی هغه کارونه چې سړی په هغه باندې انسان وزیر جوړېدای شي، د پارلمان او د پاچا مشاور جوړېدای شي. دا پاچا نه دی شي، الله جل جلاله، یعنی د الله جهود د حضور هغه مقربین چې خدای تعالی جو خپل خاص بندگان بللي. او یو عام د ابرار اعمال. ابرار اعمال دا معنی چې یعنی هغه اعمال چې ډېر ثوابونه لري، الاخلاص، دغه تفاوت. نو اوس د ټولو تفصیل په دغه وای مبتدی طالب را، مبتدی طالب این راه را، هغه مبتدی چې طالب د دلاري او تازه یې شروع په دلاري کې کړی او د غواړي چې قرب الهی ترلاسه کړي. از ذکر گفتن چاره نه بود، د ذکر څه چاره نه دی، به خامخا ذکر کړي چې ترقی او مربوط په تکرار ذکر است. د ترقی مربوط په تکرار د ذکر به شرط آن که از شیخ کامل مکمل گرفته شد. په شرط دی چې هغه ذکر به د شیخ کامل مکمل څخه است، چې د شیخ کامل مکمل څخه کم ذکر واغستی ته هغه ذکر په تکرار سره د ترقی راشي. غیر لاغه ذکر څخه د هر څونه اعمال وکي، هر څونه اندازه د ثواب اعمال وکي، د ترقی نه باندې راځي، ځکه دی په ابتدایي حالت کې دی. و اگر مقرون به این شرط نبود او که دغه شرط سره ملګری نه وي، یعنی دا ذکر د شیخ کامل مکمل څه نه اخستي، په خپل انتخاب کړی. کتابونه کتل، په کتابو کې ولیدل چې کلمې شریف ذکر دونه فضیلت لري، د الله الله ذکر دونه فضیلت لري. دا خپل انتخاب وکړي. نو وای بس اس که از قبیل اوراد ابرار بود، نو دا ډیر داس وخت پیښیږي دا به د اوراد ابرار وسی، یعنی د ابرار خلقو د بیردونو څه بي دغه د ذکرونو څه بي، زیرا کی جائز است که نتیجه آن ثواب است، دغه نتیجه فقط ثواب نه درجه قرب، دغه درجه قرب نور کول کیږي چې به مقربان تعلق دارد. هغه درجه د قرب چې واجب په مقربانو پورې اړه لري. یو بل ذهني غلطي سړی ته پیښیږي، د هغه ذهني غلطي د فار د خبر کوم، دا ذکرونه چې موږ تاسو ته په احادیث مبارکانو کې راغلي دي، دا ډیره مهمه خبره ده. هغه ذکرونه چې په احادیث مبارکانو کې راغلي دي، دغه بیان چې دا اوس موږ در مخه وکړي دا د هغو په متعلق نه دي. هغه ذکرونه چې په احادیث مبارکانو کې راغلي دي او امر په سو دي چې دا وایه،
هغه به انسان حتمی وایي که مبتدی دی که منتهی دی که متوسط دی که ابرار دی که مقربین دی ټول هغه باندې مکلف دي د سنتو په اتباع موږ مکلف چې د مبارک صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم مبارک امر پکړی دی هغه په هر صورت کې موږ په هغه مکلف هغه د پاره دا عذر نشته چې دا ثواب دی او دا نه دی او دا مقرب دی او دا ثواب دی دا خبرې په هغه کې نشته هغه به خامخا سړی پوښي کې فرائض دی په فرض توګه به پرځای کې واجب دی واجب توګه به پرځای کې سنت دی په سنت توګه به پرځای مثال طور کم اذکار چې سحر مانځه ورسته ویل کیږي کم سحر چې مازیګر ویل کیږي کم سحر چې ماخستان ویل کیږي کم مثلا تبارک شریف د هر ماخستان ویل کیږي د مثال په ډول باندې تسبیحات د هر مانځه ورسته ویل کیږي د خوب په وخت کې کوم دعاګانې ویل کیږي هغه اذکار چې مسنونه دي د سنت طریقه کې راغلي هغه ټول مکلف دي هغه ټول مکلف دي هغه به حتما کوي دا هغه هیڅوک معاف نه هغه هیڅوک دا باندې نشي کولای چې زیواز هغه ذکر کوم چې ما د شیخ څخه خاصه د نور ذکرونه نه هغه ذکر باندې ته مکلف یې چې کوي چې څونه دی وسته وسوره شي هغه نه د اتباع د سنت کوي اخلاص دا زموږ بحث ټول په هغه اذکارو کې دي چې هغه په احادیث او ارکانو کې نه خو انسان د خپل ځان څخه انتخاب کوي لکه اوس فرض کې سړی وایي زه به د ورځې 2000 واره کلمه شریفه وایم 15000 واره به کلمه شریفه وایم په خله لا اله الا الله خو ځکه په حدیث مره کې نه راغلی چې 15000 واره د ورځې کلمه وایم نه راغلی دا شته تعین ورته اجدي اندازه ورته اجدي او ته انتخابيه دا نو د ابرار دا نو د ثواب وایي تلاوت د قران که په نیت باندې د سنت کې د ضرورت څخه اما که سړی په نیت د سنت نه کوي په نیت د ثواب وایي کې بیا نو د خپل ځان سره انتخاب شي دا خپل ځان سره انتخاب د اذکارو چې دی هغه فقط د ثواب باعث ګرځي او هغه چې د شیخ مبارک تصرف سره روان هغه کې اصلاح را رواني وانکه گفتم بس است وای دامی د سوال چې دغه چې ډیر وخت هغه ذکرونه چې انسان د ځان انتخاب کې دا ډیر وخت داسي بس است که از قبیل اوراد ابرار وشه وای ډیر وخت داس پیښه وای دا ډیر وخت مې ول قانون مې نه کې درته بیان چې خامخا داسي ده بلکې داسې مول چې غالب داسې ده چې داسې کیږي وای دا ځکه زیرا که جایز است که فضل خداوندی جل سلطانه به توسط شیخ تربیت طالب نماید وای دا کېدل شي چې الله جل جلاله فضل به له توسط د یو شیخ تربیه د طالب وکړي یو سالک کور پر ولار باندې روان کېدا چې د مقربینو مقام ته ورسیږي خو الله جو فضل باندې کړ نه مرید شوی نه دا چا څه ذکر اخستي نه مرید شوی خو غیبی خدای تعالی پس فضل کې یو جذبه ورواچي فضل کې الله جو د پر ترتیب برابر کې اوس غیبی د کار سم چې د مقربینو مقام ته ورسیږي دا پیشیش الله جو پر چا باندې خپل خصوصي فضل کې د مقربینو مقام ته ورسي مګر دوی چا نه ورسي او دا په پخوا زمانه کې چې هغه د تابعین او تابعین په وخت ډیر پیښیدل ډیر دا شي پیښیدل مګر دا نو په زور انسانانو کې په لزور کې په لکونو انسانانو کې یو داسې پیښیږي په دې داسې مثال دی لکه سړی پر لار باندې روان یو په غره کې روان دی یو ځای خزانه پیدا دا خو په زور په لکو انسانان روان یو څوک خزانه پیدا کوي څوک نه بعض انسانانو تربیه خدای تعالی جو نبی علیه السلام ورک صلی الله علیه وسلم ورک تسپاره بعض انسانان بیا داسې چې هغه نه مریدان نه د چا ذکرونه اخستي هیڅ نه کوي خو حضرت نبی علیه السلام ورک صلی الله علیه وسلم ورک روح مبارک دا د تربیه وکړي هغه هم معلومه نه ده چې څوک دا یو خزانه ده که څوک پیژني خو غالبا دای چې هغه انسانان چې هغه ډیر به حد او به حساب درو شریف وای
د ورځې په زرهاو په لکونو وارې وایي هغه انسانان ته دا مقام خدای تعالی ورکوي خپله د مبارک دغه تربیه وکړي دا ژوند پېښېږي بعضې مشایخ مبارکان شته چې د هغو به 100,000 واره 10,000 واره 50,000 واره دغه نه به روزانه د دوی د درود شریف معموله دغه نه وارې به دوی درود شریف وایي هغه داسې مقام ته هم الله تعالی ورسول چې دی وایي چې یوه ثانیه یوه لحظه د یوې دقیقې لپاره د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک دیدار راڅه ایسته شي زه به ځان دهري پرځوم زه به ځان دهري بولم چې زه کافر شوی هغه د ورځې او د شپې د یو دقیقې دپاره د ثانیې دپاره زموږ څخه دی مبارک نه لرې کېږي هغه داسې مقام ته هم خدای ورسوي بعضې انسانان دي د هغو تربیه ویسي وي ویسي دا معنه چې په مشایخو مبارکانو کې تېر شوو مشایخو مبارکانو کې د چا روحانیت ته د تربیه وکړي د چا د روح سره د تعلق شي هغه اکثر داسې انسانان وي لکه یو څوک د یو شیخ مبارک سره ډېره مینې بس ډېر دغه زیارت ته ورځي ډېر دغه سره محبت وي ډېر دغه سره محبت وي او ډېر دغه زیارت ته وروایي بس دغه ځای څه پیسې ورسره واسي دی دغه سره کار جوړ شي مګر پر هغه سربیره مشایخ مبارکانو لیکلي چې هر څونه انسان اویسی سي د مشایخ مبارکانو روحاني تربیه کې دی محتاج دی چې خامخا به ظاهري او شیخ ځان ته پیدا کړي دی به تربیه چې کامل دوسي مګر بیا هم شیخ ته ضرورت لري ځکه ډېر داسې شیان دي چې هغه بیا د روحانیتونو څخه نه رسېږي هغه ظاهري استادانو ته ضرورت لري دا ویني هغه کسان چې پر خزانو پېښېږي او یو عام انسانانو قانون دا دی چې د دې اصلاح د شیخ په بیعت سره کېږي چې دوی د استاد سره بیعت وکړي د شیخ سره بیعت وکړي په شرط د دې چې شیخ کامل و مکمل نو وای دا بس اس مې ځکه وویل وانکه گفتم بس است که از قبیل اوراد ابرار ودان و ذکر زیرا که جایز است که فضل خداوندی جل سلطانه به توسط شیخ تربیت طالب نماید که دلسی چې د خدای تعالی فضل به له توسط د شیخ تربیت طالب وکي و تکرار ذکر اورا از مقربان سازد او د اسی یو ذکر ځان ته پر انتخاب کی یا الله جو زړه کې اور الهام کې اور ویشي او د هغه ذکر په تکرار سره د مقربانو سره جوړ شي بلکې رواز کې به تکرار ذکر اورا به مراتب قرب مشرف سازد کدا چې سړي به تک ذکر هم نه کړي بغیر له ذکر څخه د قرب په مراتب سره مشرف شي او د الله جو د مقربینو لکه د حضرت غوث مبارک په مناقب کې راځي چې د حضرت غوث مبارک په ډېر لوی سړی و ډېر لوی مقامونه الله تعالی ورته ورکړي ډېر مقربین شو دی وای دغه انسانان ته حالات ورکول کیفیتونه ورکول او د انسانان ته د مقامونه ورکول چې دا د فلکی ولایت فلکی درجه مقام دا فلکی دا داسې دي زما په کور کې د کاغذ سره په کور کې چې کالیګان زړیږي چاره جوړه راخلي هغه چاته ورکوي بس غوستا کوي دا شان ماته الله تعالی دا سره کوي چې څونه مقامونه دي څونه درجې دي څونه شان دي بس خدای تعالی ماته دغه څه اختیار کړی لکه خپل کور کې کالیګان زړیږي چا چاته یو غالي دي ته پټور کړی دي ته کمیسه کړی دي ته شي هغه چې مازو غالي هغه چاته شي دا خدای الله تعالی ډیر محبوبین انسانان دي نو دغه څومره په مناقب کې راځي و یو وخت په دغه ابدالو کې هغه چې د خدای تعالی ډیر مقرب بندګانی پاغو کې یو ولی وفات شو وایي یو وخت چې هغه ولی وفات شو دلته د سره نږدې شاوخوا کې یو نصرانی و هندو کاغه دین می ایر دي چې په کم نیمه یو مسلمان هم نو شراب خور هم و شرابي وای بس هغه راوستي او د حد پر کم باندې د سیو څو لرګي د سو
بیا کلمه شریفه فویل بیا دغه ابدال په مقام کې داخل کړي دغه ولی پر ځای باندې دی وته دغه ابدال قانون دا دی چې یو پکښ وپات شي خامخا بل پر ځای درېږي خامخا بل څوک راځي پر ځای به درېږي ان حضرت غوث مبارک دغه سلسله راوځي باندې وته البته دی هیڅ کار د الله جو به مشورې به هدایت نه دا بیا د دې خپل آداب که الله تعالی دې ته دون اختیارات ورکړي دي دون الله نازولي دي خو دې بیا د الله جو سره دون آداب لري دون احترام لري چې هیڅ کار د الله جو به ارادي او به مشورې نه کوي اول د الله جو خوش ته ګوري چې د الله جو یو کار خوش یا کار دی خپل ځانونه پاچاهان نه ګرځي دا کار به وستل نو وای بلکې رواست کې دا چې به تکرار ذکر اورا به مراتب قرب مشرف سزا و زولیه خود و این شرط به اعتبار اکثر دا شرط به اعتبار د اکثریت قانون دا دی چې بغیر له استاد بغیر له شیخ څخه بغیر له شیخ کامل څخه چې سره د شیخ کامل سره بیعت او ذکر نه بل لار نشته او بر وفق حکمت و عادت او د الله تعالی عادت او حکمت داسي په خارق العاده شکل کې یو څوک رسیږي هغه به دغه کار دی و چون به فضل خداوندی جل سلطانه معامله کې به ذکر وابسته بود تمام شود کله چې د الله جو په فضل سره هغه معامله چې د ذکر سره تړلې چې هغه تمام شي و از گرفتاری الهه هوای خلاصي میسر ګرځد او چې د گرفتاری او د مینې او د عشق څخه د هغه الهه چې هغه زموږ الهه هوایی دي یعنی زموږ خواهشات دي زموږ د خواهشاتو خدایان دي چې د هغه د گرفتاری څخه خلاصي میسر رسول و اماره به اطمینان آیت نفس اماره اطمینان ته ورسېدي نفس اماره مطمئنه سو آن زمان ترقی از ذکر گفتن حاصل نمیشود وسنو بیا ترقی په ذکر سره نشي کېدای و ذکر انجا حکم اوراد ابرار پیدا میکنند په دې وخت نو بیا ذکر بیرته هغه د شیخ څخه چې د خسته و ذکر هغه ذکر حکم د اوراد الابرار پیدا کی چې دا د ابرار او د اوراد دران موتن مراتب قرب مربوط به تلاوت قرآن و اداء نماز به طول قرات است په دغه ځایو کې چې بیا انسان هغه په مرتبو کې د قرب رفتار کوي او قرب کې د نور مخ ته روانېږي هغه مربوط په تلاوت سره د قرآن او په ادا کولو سره د لمانځه کې په طول قرات چې لمونځ په ډېر قرات سره وایي په لمانځه کې ډېر قرات وایي ډېر قرآن شریف وایي په دغه سره بیا د انسان ترقي راځي دا نو وینه کم وخت دا چې انسان منتهی شي دا چې اوس د صحابه مبارکان څخه ګوره کوم روایت راغلي دي او د تابعینو سره راغلي دي د امامات مجتهدینو د پخواني علماو څخه راغلي دي دا هغه ټول عمر په منځو په قرآن تیر دي او دا نه چې حضرت امام صاحب مبارک امام اعظم صاحب مبارک وایي په زرکات منځ کاوه د شپې هر شپه به زرکات کوو یا به کله یو شپه 2 رکعات کوو خو په 2 رکعات به ټول قرآن کریم تلاوت کوو دغه چې د امام شافعي سره مرسته د ډیرو مشایخ مبارکان سره او په خواني خلکو به قرآن شریف ډیر وایي ډیر تلاوتونه هغه کول دا چې خو ډیر مشایخ مبارکان دي چې هغه به سهار ته ماښام قرآن ختماوه ماښام به در سهار پورې ختماوه یو ختم به د ورځې کوي یو ختم به د شپې کوي ته دا کله کېدل شي موږ تاسو په دنه ورځو شپو ته حساب نه کوی چې نو د ورځو شپې داس کوشنی شو موږ په خپل ورځو شپو کې خپل تراوی او خپل نسوونه کوم راولای شو دوار کار موږ نه کولای شو تم تراوی کوم نسمو سار باندې سار سم ګریم د نسې صفات یې مو موږ را صفات شو کار سره نیمه سو په خاني مخلو په عمر کې ډیر زیات برکت د پخوا د خلکو شپې ډیر اوږدې وي د پخوا د خلکو ورځم ډیر اوږدې وي په صحیح حدیث کې د مسلم شریف راغلی دی ریاض صالحین شریف کې نقل سعودي مشکات شریف کې را نقل سعودي د حدیث چې حضرت نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک په نو شمخان موږ به کوړه برابر
بیا به بیده سو چې بیده به سو د شپې به تهجد ته راکښېنست وایي تهجد کې به په د اول رکعت کې په ولاړه کې دونه قدر ولاړو اصحابي مبارک وایي دونه قدر ولاړو چې وای ما حساب ورته کاوه چې د همداسې وایي د تلاوت هم هغه په زوره کاوه د شپې خو لمونځ سره تهجد کې هم باید لږ نو کې دا تلاوت په زوره وشي په شرط دی چې د نورو مزاحم نه وي په سره په یوازې خونه کې یا په یوازې ځای کې باید تلاوت په زوره وکړي نو وای ما د تلاوت ته کتل سورة بقره وویل سورة دغه سورة آل عمران وویل سورة نساء وویل وایي چې د هر سورت وایي هر سپاره چې وایي باز دا خیال چې بس تو رکوع ته هغه دی هغه پرېږدي او بل تفسیر وایي بل ته دا درې سورې اوس نو تور تو ګوره دا درې سورته څو سپارې کېږي پوره 15 سپارې کېږي پوره 15 سپارې په دې ورکت او بیا پر رکوع بچ او بیا دونه وخت رکوع تقریبا لکه څونه چې ولاو بیا چې راپورته سو د رکوع څخه چې راپورته بیا دغه قدر جګ ولاړو لکه څونه اندازه چې هغه اول درېدل بیا اوله سجده په دغه اندازه بیا د سجدې څخه راکښېنستې دغه نه ناسو بیا دومره سجده دغه اوس ته حساب ورته وکړه د ولاړې وخت د رکوع وخت د دوا د رکوع سره پورته کېده د درې یو سجده د څلور د سجدې راکښېنستل د 15 اوله سجده د شپږ اړ یو چې د 15 سپارو په اندازه سي شپږ ضرب 15 څو کېږي 10 یعنی دا یو رکعت د 10 سپارو په اندازه باندې دا په صحیح حدیث کې راغلی او دوه رکعات د تهجد نږدې و اول هغه نو هغه ته نږدې و بیا بل رکعت هغه ته د ادوم تفصیل نږدې و بل رکعت د اته رکعات تهجد کړ او ته حساب وکړه د اته رکعات تهجد څو ختم جوړ دا د مخستان نه ورته کښېنستلې دا د شپې تهجد تر کښېنستلې او د مبارک د تهجد وروسته بیا بيدې دی دا تهجد یو کړو وروسته بیا بيدې دا غو شپې دغه نه ورځي دا غو په شپو کې برکت مستوسغه مجمع په شپه به مو د مخستان د ذکر شي وروسته درو شریف وایي یو څو واره یو د شل واره به زیات اله شل واره زیات وسه نه وایي چې موږ دا مسلمانان باندې پښتمه خراب نشي زموږ د عمر برکت ختم شي قطعا نشته برکت شي دا هو رازم ناشي وش فهم ناشي ټول برکات سره نو دا تفصیل په دې خاطر وکي دا باز خلک سوال کوي وای حضرت امام اعظم سمر چې زرکات الموس کاوه یا ګرځ پکې قران شریف په 2 رکعاتو کې ختماوه دا نو د کور حقوق څو وخت ادا کولو کلاکې څو وخت کاوه دا کله کېدل شي په شپه کې زرکات چیرې ځایږي وڅن دا د نن زمانه خلک خپل شپو ته حساب کوي پرغه اعتراض نه هغه جهالت څه کیږي و دغه حدیث معلوم څه چې یو تهجد تقریبا د شپږ قران ختمېدو اندازه پکې کیږي یو تهجد کې نو زرکات به ولې نه ځایږي منصور صاحب په هغه چې منصور سره په داسو چې په بندخانه کې په بندخانه کې 1500 رکعات المنځ کاوه په زنجرانو په کړیانو او ما بس کې په زنجرانو تړلې کړیانې په غاړه په منو زنجران په لاسو په پښو کې خو پراس سرور د 1500 رکعات المنځ د شپې نه پوښه او دا زرکات الموز واز امام صاحب نه روایت شوی دا د تابعین او د وخت ډیرو خلکو څخه نقل شوی او د قران کریم د تلاوت په متعلق باندې ډیر تعجب خبره به چې سړی وکي د نن زمانه خلک په نسبت ته کیزه ورته وکي د تابعین په وخت کې یو دوه کسان داسې دي چې هغه د ماشام د روزمات وروسته بیا د تراویح پورې یو ور قران کریم ختماوه په تراویح کې به بابل ختم کړ هر شپه دا معمول چې د ماشام د روزمات د تراویح پورې دوه وخت د درلودي چې په قران ختم
که زما د کوچنیوالي د ماښام وخت زه در ماخستانه پورې چې کوم کارونه موږ کول که هغه وخت او دا د اوس وخت بیان درته کوم سره مقایسه کړي نو دا د اوس ماښامونه چې دي دا دغه په لسمه هم نه دغه دا وخت ازما د کوچنیوالي د وخت دغه کوته سوي دي هغه د تابعین وخت نو پرېږده نو دی وای الته چې بیا انسان کمال ته ورسیږي د انسان نفس اماره په نفس مطمئنه بدل شي بیا د انسان قرب او انسان چې الله ته نږدې کیږي هغه یوازې په تلاوت د قرآن او په ادا کولو سره د لمانځه په توګه قرات چې په ښه اوږده قرات باندې سره نږدې ځکه د صحابه مبارکانو ټول معمول دغه و چې لمونځ په خوا د قرآن شریف نه و هیچا مصحف نه درلود قرآن شریف د قرآن شریف هیچا تلاوت نه کوي دا خو د حضرت عثمان صاحب مبارک په زمانه کې بیا د قرآن شریف جوړ شو مصحف جوړ شو مصحف راغته جوړ شوی نه دی ټول صحابه کرامو چې دی تلاوت د قرآن یا د یاد څخه په باندې کې کوي آنچه اول از ذکر گفتن میسر میگشت او اول د ذکر ویلو څخه آسان نصیب کېدی این زمان به تلاوت قرآن علی الخصوص کې در نماز خوانده شود میسر اوس هغه قرب په تلاوت سره د قرآن نصیب کېږي چې هغه قرآن په منځ کې وویل شي په هغه سره آسان کېږي بل جمله حاصل د خبرې د درین وخت ذکر حکم تلاوت پیدا میکنه ذکر د انسان حکم د تلاوت پیدا کوي انسان چې منتهی سي کمال ته ورسیږي بیا ذکر حکم د تلاوت پیدا کوي د تلاوت حکم چی شو د تلاوت حکم خدا و چې د مبتدی د فاره د ثواب عملو د ابرار عملو د منتهی د فاره د قرب وسیله دوست ذکر حکم د تلاوت پیدا کوي نو ذکر د منتهی د فاره د ابرار عمل دی د مبتدی د فار د مقربین عمل دی که در اول از قبیل اوراج ابرار بوده چې په اول کې د ابرار د اعمالو څخه وو او تلاوت حکم ذکر پیدا کرده او تلاوت حکم ذکر پیدا کی که در ابتدا و توسط از مقربات بوده چې په ابتدا و توسط کې د مقربات څخه چې انسان خدای تعالی ته نږدې کوي اوس په عام سالکین د شوي چې د چا په ځل کې براول راوګرځي چې زه به نو اوس مبتدی یم زه به متوسط یم زه به منتهی یم زه به کم یو یم زه کم یو ځان ته لپاره انتخاب کوم بعض به په ځل کې دا راګرځي خامخا نو دغه به خلاصه درته چې مطلب بیا غمه به وسو ټول مبتدیان ما ودا که تر اوسه پر متوسط لسم لیدلی موږ ټول مبتدیان په دغه به نه خطاوزو چې موږ مراقبه شروع کړی کني قانون د طریقت داسې دی د طریقت خپل قانون مدرسوي چې د لطائف ذکر چې سړی کوي او بیا د نفي اثبات ذکر کوي او بیا مراقبه د احدیت او مراقبه د مشارب تر مراقبه پورې د معیت تر مراقبه چې سړی رسیږي دای مبتدی بل کېږي د معیت تر مراقبه دا وخت چې دی ټول د ذکر په دې وخت کې به نور خوبونه سړی نه وي د معیت څورسته چې د انسان مقام د معیت څخه پورته سو بیا د اقربیت شروع کی او د اقربیت و د محبت دایری و هله تر کمالات پر د نبوت تر دغه ځای پورې چې سړی رسیږي د مراقبه پر د کمالات د نبوت دا د مراقبه پورې د اسم الظاهر جل جلاله تر دغه ځای پورې د ولایت کبرا درجه دي دا په ولایت کبرا کې راوړي داغه څورسته بیا په ولایت علیا کې روان مراقبه د کمالات د نبوت چې شروع سو بیا نورسته د نبوت او د حقایق درجه انسان در ولایت صغرا په ټول مقامونو کې په ذکر باندې ترقی کوي ولایت کبرا ته چې واوښتي بیا په قران شریف ترقی کیږي ولایت کبرا ته چې انسان واوښتي یعنی مراقبه د اقربیت چې شروع کړ بیا د انسان ترقی په قران کریم په تلاوت باندې
کله چې انسان مراقبې ته د کمالاتو د نبوت ورسېدی دغه څه وروسته بیا د ترقي په منځ سره کېږي بیا یو لمونځ د ده دپاره کار کوي بل هېڅ شی د ده دپاره مفید نه تمامېږي دغونه اندازه لکه لمونځ قانون د طریقت داسې دی لیکن موږ تاسو چې دا مراقبې شروع کړي دي اوس خو موږ تاسو کوچنی هلک یې مراقبې ګرده شروع کړي دا په دې خاطر نه چې دی نو د مقام هغونه لوړ شوی دی دا فقط او فقط زموږ مشایخ مبارکان تبرکات حاصلوي وایي ټول مراقبې دي کوي چې د هغو یو برکات مازیو ده د هغو د برکاتو د ترلاسه کولو ده نور نو د لطیفې اوس ګوره زموږ استادان دي هغه دا یو وخت ما د خپل پیر مبارک څخه پوښتنه وکړه ما د لطیفې خو چې بدلیږي نو دا یوه لطیفه کمال ته ورسېږي بیا سړی بله لطیفه بدلوي قلب دې کمال ته ورسېږي بیا به سړی د روح کار شروع کوي او چې دا کمال ته نه رسېدلی سړی د روح لطیفه شروع کوي نو دا دونه سرونه سړی ولې کښتي نو پیر مبارک راته وویل چې د دې داسې مثال دی لکه په یو مځکه کې چې نهالان کښېږدي نو ته خو مځکې ته بغیر د هغه مځکې ته اوبه ورکوې چې اوبه ورکوې نو چې نهالان چې یو نهال یا یو نهال اوبه کېږي تر هغه دا ښه دی چې شپږ اووه نهالان دې ټول اوبه شي نو اوس چې خو مریدان راځي استاد ته او استاد توجه ورته کوي نو دی چې توجه ورته وکړي پر ځای د دې چې یوې لطیفې ته یې ګټه ورسېږي ښه دی ټوله لطایفې اوبه شي د دې معنا دا نه دی چې دا دومره لطیفه دې شروع کړه چې اول نو کمال ته ورسېدل حضرت امام رباني صاحب مرګ ته هغه کوم مرید خط راستولی خپل کیفیتونه ورته ویلي چې مځکه او اسمان او عالم او څلور کنجه هر څه چې وینم ټوله د الله سره مشغول ټوله دنیا نور راڅخه ختم شوې ده بل هېڅ یې نه وینم دغه کمال ته خو زه رسېدلی یم نو که ستاسو په طریقه کې نور کمالات خو زه به درسم مرید به نیسم او که دغه تاسو کمال بولئ دې کمال ته زه رسېدلی حضرت امام رباني صاحب مبارک ورته ویله ول خط کې ور واستول ول دغه کمال چې استاد دی دا ما ستا طرف ته چې متوجه سوم دا د قلب د لطیفې څلورمه حصه تا تر اوسه پورې توی کړې ده د قلب د لطیفې درې حصې لا درته پاتې دي هغه نورې لطایفې خو ګرده درته پاتې دي د فیصبات و مراقبات یا خو هلته پرېږده دا اوس چې زه تا ته ګورم تا فقط د قلب د لطیفې څلورمه حصه توی کړې ده نو دا چې موږ بیا دا خوب وینو چې موږ لپاره به کوم شی ګټه کوي نو هغه خوبونه اوس وختي دي هغه نه باید اوس ووینو خپل ذکر وکړو او په دغه ذکر سره تر هغه ساعته پورې چې موږ په نفي اثبات باندې عادت کیږو او نفي اثبات مو معمول سي او په نفي اثبات باندې نفس اماره د نفس مطمئنه و مقام ته ورسېدی بیا انسان د ولایت کبرا مقام ته داخلېدای شي چې نفس اماره د مطمئنه و درجه ته نه وروشتي او یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي دغه بشارت زیری پر چا باندې نه سوی تر اساته پر دې د کبرا ولایت مقام ته نشو رسیدلی ولایت کبرا دا آسان کار نه دي چې سړی لکه دوم چې آسان دي د حقیقت کې دغه آسان نه دي نو انسان باید او یو کله کله سړی ته په خوب کې یا په وظیفه کې یا په ذکر کې بشارات ورکول شي د چا د طرفه چې ولا ته اوس په پلاکي مقام کې ته نه دا بشارات په بشارات باندې خطر دا بشارات د خدای تعالی څخه غواړو چې بشارات موږ ته په حقیقت را بدل کړي مګر دا فقط بشارات یعنی دا کېدل چې دا شي وسی دا معنا عجب معاملات در این وقت اگر ذکر به عنوان قرائت قرآن تکرار کرده شود که از کلمات قدسی آیات قرآنی است و به استعاذه شروع نموده آیت همان فایده می‌دهد که از تلاوت قرآن میسر است وای په دغه وخت کې چې انسان کمال ته ورسېږي بیا که سړی د کلمې شریف ذکر کوي لا اله الا الله نو په دغه ذکر کې دوه نیت راځي
که یو څوک د لا اله الا الله ذکر په دې نیت باندې کوي چې دا جز د قرآن دی، دا یو آیت د قرآن دی، د قرآنی آیات په نیت باندې وکړي دا یو قرآنی آیات دی او سم په اعوذ بالله سره شروع کی او نیت د تلاوت پکې وکړي، په دغه کلمې سره په دغه لا اله الا الله سره د انسان دغه ترقی راځي لکه عین چې په قرآن ویلو باندې، او که هغه نیت د قرآن پکې ونه کی نیت د ذکر وکړي چې دا زما ذکر دی د نفي د اثبات ذکر دی، بیا ترقی نه راځي. دا د انسان نیت تل دغه کار وکړي. نو عجب عمله ده په دې کې اگر ذکر و عنوان قرائت قرآن تکرار کړه شد په ذکر ته د قرآن کریم د قرائت په نیت باندې وسی نو چې از کلمات قدسی آیات قرآنی سدا د هغه کلمات قدسی او صد آیات قرآنی ودی با استعاذه شروع نموده اعوذ بالله سره شروع سي همان فائده می جهاد کې استعاذه قرآن سره هغه فائده سره ترکیش د استعاذه قرآن نصیب کېدل، او اگر په عنوان قرائت تکرار کړه نشود که په د قرائت په عنوان باندې نه درنګ عمل ابرار څنګه نو د عمل د ابرار داسې دي. هر عمل را مقامی است و موسمی، هر عمل خپل مقام لري او خپل موسم لري که اگر دران موسم بجا آورده شود حسن و ملاحت پیدا میکند که په خپل موسم کې وسی حسن و ملاحت او نتیجه ورکی، و اگر دران موسم ادا کردن نشود که په هغه موسم کې وده سي بس اس کې خطا بوده اگر چې حسن بشه که څه حسنه وي مګر کې داسې چې خطا وي. تلاوت قرآن دی چې به وخت او به ځای دی وکي دا ته خطا کوي. زموږ یو بل استاد پیر مبارکو نو یو وخت زوره غلب نو یو شپه چې به سره ته د ویش په څورسته نو بیا رات د مسجد ترالی او مسجد ترالی زما قرآن کریم لاس کې ما یو صورت یاد کړیو کمی چې څلور قرآن یاد کړو خو څه ګردان می کوي یو دوه صورت ما خیال یاد کړیو خو دا تکرار می کوي د چرالي د شرات وخت بس نو داس مختره ته ودرې دی راوړل راته قرآن شریف تلاوت کوي ما ول چې کوم ذکر دې مې درکړې دي دا هغه ذکر قرآن کریم تلاوت اوس پرېشت هغه زما یو بل پیر مبارک بل استاد مبارک هغه استاد مبارک در اتو ذکر پورې چې انسان سالک اتو ذکر ته رسیدلی تر اتم ذکر پورې د نفي اثبات پورې د اجازه نو کوم څه تلاوت قرآن دا ذکر نو مشایخ مبارکان په دې خپل رازونه لري. کته دا قرآن ویل څنګه بدکار کیږي، قرآن ویل څنګه خطا بل کیږي، بدکار په نه دي خو خطا څنګه بول دی وای د جداش مثال دی. قرائت فاتحه در اوان تشهد خطا است اگر چې الكتاب است. الحمدلله چې په څونو فضیلت لري، څونو مهم سورت دي، څونو غټ کمالات پکې دي. په څلې پر تحیات ناس یا منځ کې تحیات په تحیات پر ځای الحمدلله چې شروع کړي شکر خطا دي که ثواب دي ولی خودونه به تر صورت دونه به تر کار مگر خطا دي به وخت دي. پس پیر در این راه از ضروریات آمد. نو پیر کامل په دې لار کې د ضرورت څه دي او تعلیم او هم از اهم مهمات است او د تعلیم هم د اهم مهمات است چې د پیر په تعلیم مطابق به تروای د پیر د تعلیم مطابق به انسان رواني کې د پیر د تعلیم مخالف کار کاوه هغه کمال ته نشي رسیدل. که یو سالک یو ذاکر سل کاله د پیر سره تیر کې او د پیر څخه مخالف روان دا سل کاله هم نتیجه نه ورکړي. هغه یو هفته سالک د استاد سره تیر کې او د تعلیم مطابق روان هغه یو هفته کې به دغه کمالات ترلاسه کړي چې هغه بل په سل کاله نه ترلاسه کړي. اکثر مریدان اکثر سالکین چې د استاد سره اوسېږي همیشه د هغه یو غلطي دی چې دی چې ډېر عادت شي ډېر دغه استاد سره لیدل کاتل وکي
ډېر ورسره ویني نو دوی په نظر کې عادي ورسي او هغه د خبرې او د تعلیمونو په نظر کې عادي ورسي او اتباع یې ونه کړي اتباع یې ځینې پاتې شي هغه چې ځینې پاتې شول د ده دپاره مشکلات جوړ شي هر څونه چې انسان هغه خپل د استاد سره یا هغه د پیر سره چې مطلب هر څونه اندازه دی هغه ته په یو حیثیت قائل په احترام قائل هغه نه اندازه استفاده زیاته ځینې کوي چې ډېر ورسره عادي شو بس بیا مشکلات ماوی وبدونه خرط القطاط او بیل پیر مکمله څخه خرط القطاط پر کروړو باندې لاس چیرول کروړه نه دی یو قسم هغه ځوزان ډیر لري چې انسان کاجم ځان ته کشي او انسان بیا ځان نه خلاصوي کاجي سړی نه خلاصوي نو پر کروړو باندې چې ته لاس چیرې لاس به ټکور ټکور کیږي مګر په کروړو به هیڅ ونه نو کروړی هغه په لاس نه سره پرې کیږي هغه مخا وسایل غواړي عزیز فرموداست یو کامل ولی فرمایلی دي وای اذان روی که چشم توست احول معبود تو پیر توست اول اذان روی د دې وای چې چشم توست احول چې ستا سترګې اوس احول سترګې د درکمه دي په سترګو باندې یو شی دوه وی دي نو ستا سترګې اصلاح شوي نه دي نو د دې وای چې معبود تو پیر توست اول کې ستا معبود ستا پیر ته به د پیر دغه اندازه اتباع کوي لکه څونه چې سړی د معبود اتباع څنګه انسان د خپل معبود جل جلاله په اوامر او نواهی څونه مکلف دا قسم ته د خپل استاد د خپل پیر په اوامر او نواهی باندې دغه مکلف دغه اندازه به اتباع کوي هغه بخستا معبود دا ولي چشم توس احوال تاسو ترګي احوال دي یعنی لکه چپک یو شی دوی دا چې ته خدای تعالی او ستا پیر سره جلا بولې دوه شان درمالمیږي دغه ځای چې کوالي او کدا ته ورسته معلومه سي حقیقت در معلوم سي چې ما استاد شو هغه خو پناه په الله پیدا کړی و هغه خو دونه کامل سوی و چې پناه په الله سوی و هغه خپل ځان پانی کړی و په الله کې هلته یوازې الله پاتو ولته استاد پانی سوی و ختم سوی یو شی یوازې الله انا بیا به تاسو د اسمانیږي چې دا حکمونه د الله حکمونه نو بیا به ته حقیقت ته ورسېږي اول کې مبتدی ته دا شی نه معلوم شي مبتدی ګر سر پناه پیژنې چې پناه چی شي د بقا چی شي السلام علیکم اللهم صل علی سیدنا